د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوه لویه ولسي غونډه کې د امیر المؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان عملي کول چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو مخنیوي په موخه صادر شوی هرکلی کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې د ټولنې هر وګړی مکلف ګڼي. د غونډې پر مهال ویناوالو د اسلامي شریعت له نظره د هغو دودونو او رواجونو پر زیانونو خبرې وکړې چې د خلکو پر اقتصادي، ټولنیز او اخلاقي ژوند ناوړه اغیز لري. دوی په خپلو خبرو کې وویل چې د امیر المؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان موخه د خلکو له وږو څخه د درنو او بې ځایه لګښتونه لرې کول، د ظلم او ناحقه رواجونو مخنیوی او د اسلامي اصولو پلي کول دي. دغه راز دوی له قومي مشرانو وغوښتل چې د یاد فرمان د تطبیق په برخه کې له اسلامي نظام سره همکاري وکړي او ولس ته د پوهاوي په رسولو کې رغنده رول ولوبوي. موږ مسلمانانو اولنۍ تګلاره د قرآن د دوم نمبر کې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه دي. که سړی په قرآن باندې نظر واچي، په احادیث مبارکه باندې نظر واچي، ناوړه دودونه او بدۍ د په سلو کې 95% هغه انسان په دنیا کې هم د هلاکت کاندي ته اچوي او آخرت کې به هم د هلاکت کاندي ته اچوي. په ځای د دې چې موږ ته پیدا وکړي نقصانات یې بیخي زیات دي. لکه څنګه چې د غونډه جوړه شوې وه په دې خلکو موږ سره ژمنه وکړه. بل لور ته قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د امیر المؤمنین فرمان به په اړونده سیمو کې عملي کړي او هڅه به وکړي چې په خپله سیمه کې د ناوړو دودونو لکه زیات ولورونه، بې ځایه دودیز لګښتونه او نور غیر شرعي رواجونه له منځه یوسي. ژمنه یې وکړه چې د دیني عالمانو له لارښوونې سره سم به ولس ته سمه لارښوونه کوي او د ټولنیزو اصلاحاتو ملاتړ به کوي. موږ دغه غونډې هدف او مقصد د بدو رواجونو، د بدو دستورونو د مخنیوي، د بدبختیو او دښمنیو ته د فایدې ټکي ایښودو په مورد او د دوی د غوښتنو د اورېدو په مورد دا غونډه دایره کړې وه. ولسونو زموږ سره د نظام کلک ملاتړ څرګند کړه او د بدو دودونو او رواجونو د مخنیوي دپاره یې موږ سره وعده وکړه چې انشاءالله العزیز موږ به په خپل منځ کې سره کینو، غونډې به جوړوو. او موږ ډېر خوښ یو چې دغه غونډه جوړه شوه او کوم رواجونه، بد رواجونه چې دي هغه به موږ لغوه کوو، به موږ لرې کوو. هغې په هغه نه به موږ اتفاق کړو چې موږ د منځه یوسو. په پای کې ګډونوالو دا ډول غونډې د ټولنې د اصلاح لپاره مهمې وبللې او ټینګار یې وکړ چې د دیني عالمانو او قومي مشرانو ګډه همغږي کولی شي په سیمه کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي.